مولانا بجلیګر صاحب تقریر کولو په مردان کې په نوي کلي کې د دې به داسې 15-16 کاله کېږي. نو هغه ټایم کې خواخ ځوان و بغیر کونټۍ نه به ګرځېدو. یو سړی راپاڅېده وی مولانا صاحب یو پوښتنه کومه چې وکړه. وی ما تاسو غوندې خلکو نه اورېدلي دي چې غټ سړی به جنت ته نه ځي. مولانا صاحب داسې ناست و تکلیف زما مخکې دا کیسه شوې وه که نه داسې ناست و نو سړي دی داسې وکته او یو 2-3 منټه غلی و. نو بیا یې داسې وکړه چې مره یې تازه کړه. چې مره یې تازه کړه نو هغه دا چې دلته کم خلک ناست دي یاره د دې په 10 امره خلک به وو. ډېره لویه اجتماع وه. بیا سړی کم دی چا ورته چې دا دی بیچاره که پاسېږه دا څه پوښتنه وکړه. وی چې ما دا خبره وکړه چې ما تاسو غوندې خلکو نه اورېدلي دي چې غټ سړی به جنت ته نه ځي. اسرار صاحب لاړې څه وی چې ما دا ویلې چې ما تاسو غوندې خلکو نه اورېدلي دي. مولانا صاحب ورته وایي چې که دا خبره تا ما پورې کړي چې زه دې غټ ولیدمه نو وی بچیه زما معامله بدله ده. الله ته دا پته وه چې دا بجلیګر ملا به پښتنو کې پیدا کېږي بیا به مولا کېږي او دا پښتانه چې دي دا به داسې سرکشه قومي چې نه به په ښه پوهېږي او نه به په بد پوهېږي. نو دی به ورته چغې هم ډېرې وهي. نو چې چغې سړی وایي خو په خوله یې وایي که نه چې په خوله ډېرې چغې وایي نو ورته مره هم غټه پکار ده. اوس غټې مره دپاره بدن هم غټ پکار دی. وی دا 40-50 منټه وشو چې زه لګیا یم چغې وامه تقریر کومه. وی په ما هېڅ نظر پرې نه وتو. وی دا کمې چغې چې ما ووالي داسې چغې ته 2 منټه ووهه بیا ته وګوره چې ته څومره ټیزونه اچې. او وی زه دا دی 40-50 منټ نه لګیا یم چغې وامه الحمدلله هېڅ اثر راباندې نشته. نو وی زما معامله بدله ده.